سلامونه، وخت مو په خیر. وسله طالبانو په تیرو 50 ورځو کې 2000 تحرکات ترسره او 630 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. کورنیو چارو وزارت وایي د دغو بریدونو په ځواب کې شاوخوا 2000 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د ښځو حقونه د معاملې وړ نه دي. سټیفانو پونتیکرو ویلي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو له حقونو څخه ملاتړ کوي. د طالبانو د بزبزک په نوم وسلې د برید دفع کولو لپاره د حکومت د نوي وسلې ازمایښت بریالی دی. امرالله صالح وایي ټولو سرتیرو ته به په دې اړه د ویډیو کنفرانس له لارې توضیح ورکړل شي. ننګرهار کې لسګونو مدني فعالانو د فرانسې د ولسمشر پر ضد لاریون وکړ. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د فرانسې د ولسمشر پر ضد لاریونونه شوي او دوام لري. د یوې کلي او سند نه لرونکو وسایطو د ثبت بهیر پیل شو. مالیې وزارت وایي د دې بهیر د پیلېدو موخه د ملي عوایدو لوړول، د امنیت ټینګښت او د ترافیکي بهیر د ګډوډۍ مخنیوی دی.